ژوند یو لوی اصول لري. په ژوند کې مشکلات د انسان د تباهۍ دپاره نه راځي، بلکې د انسان د جوړېدلو دپاره راځي. څنګه چې په ژوند کې پرابلمز ډیریږي، همدومره ستا حوصلې، ستا امیونټي او ستا ذهني طاقت زیاتیږي. کم یو مشکل، کم یو درد چې یو کال مخکې ته یې هغه مشکلات، هغه سختي چې 15 کاله مخکې به تا ته ډېر غټ ښکارېده، نن هغه خبرې تا ته ډېرې ساده ښکاري. ولې؟ ځکه چې ته بدل شوی یې، ته اوس قوي شوی یې. هغه پخوانۍ کمزوریانې تا ته اوس ډېرې وړې ښکاري. کله به داسې مسلې تا ته راتلې چې تا به ویل یاره د دې سره به څنګه مقابله کوم، دا خو ډېره غټه مسله ده. خو وخت تیر شو، تا د هغه مسلو مقابله وکړه او د هغو سره وجنګېدې. نن هغه خبرې ستا وړاندې هیڅ حیثیت نه لري. دا د ژوند لوبه ده. ترڅو چې تا ته هارد بال در نشي، د هارد بال کلاړي به څنګه جوړ شي؟ که هر بال پلټاس وي نو هر څوک به پیچکه ولګي. کمال هغه وخت دی چې بال تاو شي، کټ ورکړي، سوینګ وکړي او ته بیا هم هغه سم ولوبوي. همدغه شان که سړک خالي وي او ګڼه نه وي نو هر څوک گاډی چلولی شي. اصلي ډرایور هغه وخت جوړیږي چې په صدر بازار کې، چوک کې او په ګڼو ځایونو کې موټر وچلوي. ژوند هم داسې سخت ځایونو ته تاو باسي چې ته پیور شي او د هر مشکل مقابله وکړي. ژوند کې تا ته سخت دې دپاره راځي چې ته زده کړه وکړي، ته د راتلونکي مشکلاتو مقابلې وکړي. اوس چې په تا باندې کومه تکلیف دی، دا به ستا قوت وي. اوس چې کومه مسلې دي درته، کومه غمونه دي درته، سبا دپاره ستا د کامیابۍ دروازې دي. یاد ساته، غم انسان نه ماتوي، غم انسان جوړوي. لکه څنګه چې سره زر په اور کې خالص کیږي، همداسې انسان په پرابلمز کې جوړیږي. که ژوند همیشه اسانه وي، هیڅ مشکلات را نشي، که هر خبره په وخت باندې پوره شي، او انسان هیڅ کله زده کړه نشي کولی، انسان هیڅ کله نه قوي کیږي. هغه تکلیف، هغه درد، هغه چیلنج تا د تربیتي تر ټولو لوی استاد دی. دا تا ته ښایي چې په اصل کې ته څومره مضبوط یې. نو اوس چې کومه مسله ستا په ژوند کې ده، که هر څومره سخته وي، چې هر څومره درته زړه تنګوي، یقین وکړه دا ستا د ماتولو دپاره نه ده راغلي، دا ستا د جوړېدلو دپاره راغلي ده. د نن مشکل د سبا قوت دی، د نن درد د سبا سفر دی، د نن پرابلم د سبا کامیابی ده. هغه خلک چې د سختو نه تښتي، وخت یې کمزوری کوي. خو څوک چې څومره پرابلم ته مخامخ کیږي، وخت یې د دنیا دپاره مثال جوړوي. هر څه چې اوس در سره روان دي، په هر نوم، په هر شکل، دا ستا د کامیابۍ یو سفر دی. دا ستا د زړه، د دماغ او د روح دپاره لوی امیونټي ده.